راشه نن ورځ زه تاسو ته وښیم چې څنګه موږ حسابي وسط او هندسي وسط محاسبه کولی شو. که چیرې تاسو په ریاضي کې په قلم او کتابچه باندې د محاسبه کوئ ارقام ډیر وي دا ډیر سختي. مثلا تاسو د افغانستان د کانکور هغه حسابي وسط او هندسي وسط محاسبه کوئ نو دا ډیر وخت نیسي. د دې په خاطر چې تعداد نفر ډیر دی، 1 لک 1.5 لک نفر دي، د دې ټولو د نمرو اخیستل بیا تقسیم کول یا جذر ایستل دا ډیر وخت نیسي. په اکسل کې په ډیر ساده شکل باندې د محاسبه کیږي. حسابي وسط ته په انګریزي کې اوریج وي. د هر فرمول د شروع کولو لپاره موږ باید مساوي علامه ولیکو او اوریج ورته ولیکو. قوس به شروع کړئ، د ټولې نمرې به انتخاب کړئ د یو صنف لپاره. څه شو؟ قوس به وتړئ. نو دا تاسو ته د یو صنف او سطر کې وي. د خاطر چې د موږ د نور لپاره محاسبه کوو تاسو کړلی شئ د هر یو لپاره فرمول وکاروئ یا هم فرمول کاپي کړئ. د کاپي لپاره د جمع علامه تاسو وینئ چې ډبله ده. د سل یا د دغه حجرې د کونج ته به راشئ، جمع به نازکه او تور رنګ به واخلي او د دغه ځای نه به یې کلک ونیسئ او ښي خوا ته به یې کش کړئ. دا فرمول کاپي شو د ټولو صنفونو لپاره. را به شئ جیومتریک مین او یا هندسي وسط د دوی لپاره به هم مساوي ولیکئ. جیومین به ولیکئ. جیومین هم چې ولیکه ټولې نمرې به انتخاب کړئ، قوس به وتړئ، انټر. صحیح شو؟ او په همدې شکل باندې به دا تاسو کش کړئ ښي خوا ته. نو دا ډیره ساده طریقه ده چې تاسو څنګه کړلی شئ حسابي وسط او هندسي وسط په اکسل کې محاسبه کړئ.